ورځو عبدالرشید ته چې تاسو ته خپل کلام واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل دی وایي لکه چنار له خپله تنه مې نن اور اخیستی، لکه چنار له خپله تنه مې نن اور اخیستی او ځکه په زور رانه بیا غریبي او بېوسي به مې تر عمره نه وي. دا غریبي او بېوسي به مې تر عمره نه وي. مننه وایي دا غریبي او بېوسي به مې تر عمره نه وي. خیر که رقیب رانه جانان د سترګو تور اخیستی، واه واه. او چا نه انصاف وغواړم چا ته کړمه څیرې ګرېوان، چا نه انصاف وغواړم چا ته کړمه څیرې ګرېوان. مننه وایي چا نه انصاف وغواړم چا ته کړمه څیرې ګرېوان. د وخت تعداد تسلط یې په هر لور اخیستی، واه واه. او د وخت فرعون یې رانه وړی دی په بیړه باندې، د وخت فرعون یې رانه وړی دی په بیړه باندې، د وخت فرعون یې رانه وړی دی په بیړه باندې. لکه فرعون چې د نیل څپو نه سکور اخیستی، واه واه. او لکه چنار له خپله تنه مې نن اور اخیستی او ځکه په زور رانه اغیار کلی نور اخیستی. واه واه. د حالاتو مطابق شاعري وه. دا یو چې ستاسو هم خوښه شي. عبدالرشید صاحب څه اړ په دې عمر کې چې شاعري شروع کړي؟ ولا د حالاتو مجبور کړي وو چې وکړو. د حالات داسې دي چې زه چې د کوم شاعر سره مخ شوی یم پوښتنه ورځنې وکړم چې څه مجبوره کړې چې مثال شعر و شاعري دې شروع کړې ده، نو بس همدغه یو پوښتنه او یو ځواب راته راکوي چې حالاتو مجبور کړی. آیا دا حالات تر دې دمه رسېدلي دي چې هر انسان یې مجبور کړی دې ته ده چې یو څه نه څه ولیکي؟ بالکل. افغانستان کې ناخوالې سختې ډېرې دي او دغه ناخوالو ټول افغانان مجبور کړي شعر طرف ته لاړ شي، شعر ته هڅه وکړي. ښه، نو یو بل شعر بیا ورو مینهوال یې په طبع نه پرېږدو. هغه خو زما خپل هم ډېر خوښېږي. زما خپل کلام نم دی خو ډېر مې خوښ دی. وایي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي، چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي. مننه وایي چې سترګې دې ښکلومه نو باڼه خولې له راځي. په خوب کې مې تراخه تراخه رانجه خولې له راځي. واه واه. او په بعضو محفلونو کې په ناسته نه مړېږم، په بعضې محفلونو کې په ناسته نه مړېږم. وایي په بعضو محفلونو کې په ناسته نه مړېږم. په بعضو محفلونو ما ډېرې روژې زما نه دې مکروهه کړي دې ښکلو ته چې ګورم اوبه خولې له راځي. واه واه. یو ځل بیا. وایي زما ډېرې روژې زما نه دې مکروهه کړي، زما ډېرې روژې زما نه دې مکروهه کړي دې ښکلو ته چې ګورم اوبه خولې له راځي. واه واه. او چې لاړې دې د خولې نه زما په خوله کې پاتې کېږي، چې لاړې دې د خولې نه زما په خوله کې پاتې کېږي. لفظونه به مې خامخا خواږه خولې له راځي. واه واه. ډېر عالي. او بلها بلها خامې در پکې وینمه جانانه، بلها بلها خامې در پکې وینمه جانانه. مننه وایي بلها بلها خامې در پکې وینمه جانانه، خو نه درته ویلی شم او نه خولې له راځي. واه واه. ډېر ښه. ډېره د کوم ځای اوسېدونکی عبدالرشید؟ کونړ ولایت کې پیغام لري ځکه ته یو ځوان شخصیت یې، باید ځوان پیغام ټولنې ته ورکړي. راتلونکي نسل ته خو مې پیغام دا دی چې باید تعلیم وکړي، تعلیم ته مخه وکړي او دغه روان حالت چې دی دا د تعلیم او د قلم په څوکه باندې دا تغییر و تبدیل کړي، دې حالاتو ته د فایده کوي. ډېره مننه عبدالرشید صاحب چې زموږ سره حاضر شوي. د ننګرهار پوهنتون بیا موږ هم راغلي یو د سولې په اړه څه بحثونه وو، هغه ته راغلي یو. عبدالرشید صاحب هم راسره میلاو شو او په دغه خوښي او په زړه پورې موقع څخه مې استفاده وکړه. زه څخه هم د شاعري واورېدله. بیا هم ډېره مننه. مننه تاسې هم.